هغه شهیدانو کې د علي رضی الله عنه زمن نور هم شته، حسین رضی الله نور زمن دي، حسن رضی الله عنه زمن دي. د هغه نمونه پوښتنه وکړه د هغه نمونه څه شي دي. علي رضی الله تعالی عنہ سپینه ما یو محمد دی، یو ابو بکر دی، یو عمر دی، یو عثمان دی، یو عبد الله دی، یو جعفر دی، یو عباس دی او یو عبید الله دی او یو ورکی دغه حسین دی. حسین رضی الله عنه زمانو کې یو ابو بکر دی، یو عمر دی، یو عثمان دی. حسن رضی الله عنه زمانو کې یو ابو بکر دی، عمر دی، عثمان دی. خو دغه نمونه خو ته چوک نه خي. ځکه حسین رضی الله عنه څخه کله بچی پیدا شو، علي رضی الله عنه تعالی عنہ څخه خپل بچی نه ما څه کېږدم ورته ابو بکر کېږدوا. نو هغه ابو بکر نه ما ولي کېږدي چې نن سبا مونږ ته دا بیانېږي چې دوه خپل مین کې زه خپل بچی نه ما د خپل دشمن ولا کېږدم نه، بلکې خپل هغه دوست ولا نه کېږدم چې ما د معمولی غوندې دوست وي، بلکې هغه سړی ولا هغه دوست، هغه پیر، هغه مرشد، هغه مشر ولا نوم بکی قدم چې هغه مزړه ته ټولو نه زیات نږدې. نو چې کله حضرت علی رضی الله عنه خپل بچی نه ما ابو بکر کېږدي نو دی به ورسره څومره مینوي. حسین رضی الله عنه خپل زوی نه ما ابو بکر، عمر، عثمان کېږدي نو دی به ورسره څومره مینوي. حضرت حسن چې کله د خپل بچی نه ما ابو بکر، عثمان او علی کېږدي نو هغه به ورسره څومره مینوي. او دام درته ویم تاریخ کتابونه راواړو چې دول اهل بیت کم خاندان دی، د دو په خاندان کې د معاویه رضی الله عنه نوم باندې هم مشومان شته چې هغه خپل مشومانو نه ما معاویه یې دی. خدا د غیر ولا سازشونه د يهوديانو ولا سازشونه چې مونږ او تاسو ته دغه صحابه کرام د تقسیم کړي دي. هغه اشداء ولا الكفار رحماء بینهم، خپل منځ کې سکا رونو نه هم تو زیات خوګو